أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورونو د قرآن پاک یو ډېر بهترین مجلس دی. څوک چې قرآن شریف د کتاب د الله تعالی په نزد ډېر لوی خلک دي، او څوک چې قرآن ښیي دا ډېر لوی، او څوک چې په دې کې څه قسم له مدد او تعاون کوي د الله تعالی په نسبت باندې دا ډېر لوی خلک دي، او الله تعالی ته مقبول خلک دي، او د دې د محنت او د دې د سعی په وجه باندې الله تعالی قرآن چې کوم هغه په دنیا کې خوري. دا قرآن یو داسې دولت دی چې آدم علیه السلام نه راواخلي تر دې وخته پورې د قرآن مقابل کې لا څه داسې څیز نه دی راوتی، که راوتی فورا ناکامیابه شوی دی. او د دې زمانې ذهنونه خو هغه زمانې ذهنونو ته نه رسي چې کوم زمانه کې د نبي علیه السلام مقابلې ته کوم خلک راوتو، د هغې ذهنونه هغې باندې تاریخ کول چې څونه لوی ذهن دی. لبید دا د عربو یو ډېر لوی شاعر تېر شوی دی، او داسې لوی شاعر تېر شوی، داسې لوی شاعر چې هغه د شعر په یو جمله کې چې کله کم یو وزن دی. خو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته خلکو مقابلې شروع کړې چې ستا دا کتاب چې دی دا جادو دی، دا سحر دی، چا وی دا شعر دی، چا وی دا کهانت دی، نو هر قسم له پراپګنډې خلکو کینو کولې. رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو آیات د قرآن پاک په ټول قرآن شریف کې مختصر صورت او په هغې صورت کې مختصر آیات انا اعطیناک الکوثر، بس دا یو جمله چې کندي ولیکله په بیت الله شریف باندې ځوړنده کړه. د هغه زمانې زیاته مقابله د شعرونو وه، د حکومتونو په لین باندې یا د وسلو په لین باندې یا د مال دولت په لین باندې نه وه، ډېره مقابله دا به د شعرونو وه. او چا به چې خپل مقابلې لپاره څوک رابلو نو هغه به راغی په بیت الله شریف باندې به خپل شعر ولیکو. که څوک زما مقابله کول غواړي نو میدان ته راشئ، یا زما د دې شعر په مقابله کې یو شعر ولیکئ دلته کې پرېږدئ ویې لیکئ چې زه وایم چې واقعي دا زما د مقابله چې کوم دی نو هغه وکړله. نو رسول علیه السلام پر هر قسم د پراپګنډې چې کېدې نو نبي علیه السلام د الله تعالی په حکم باندې صرف دا یو جمله انا اعطیناک الکوثر دی ولیکله، په بیت الله شریف باندې ځوړنده کړه. دا لبید د دا کیسه ته کوم چې تا ته ذهانت پته ولګي چې دا څومره ذهین خلکو په هغه زمانه کې د لبید سره چا کسانو چې کندنو چل کو نو دې ځان سره په لاره باندې ملګرو کې راځه سفر کو بار ملک ته ځو یا دا کو یا دا کو. خو دا چې کومو کسانو بوتو نو دې د دې لبید د قتل اراده کړې وه چې دې به قتلو، چې ډېر د خپلو حدود نه ډېر زیات بار بوتو بار ملکونو بار ملک چاته نو بس دې بیا قتلو. نو لبید ورته وایي چېرته موږ آخر ولې قتلوې، ما څه چل کړی دا چل ورته نه بس ما دې ستا مقابله کې نن سبا شاعر نشته دی نو زمونږ شاعران به را مخکې شي، نو بس تا اول نمبر کې به هغې را شي فینل کې تی نو بس هغې به شي. وي ښځه چې تاسو ما قتلوئ نو قتل مې کې، خو زه تا ته یو ځکه چې څوک اخرنی وصیت وکړي اکثر چې څوک مرګ کښې نو هغه ته وایي چې ستاسو اخرنی وصیت ووایه راته چې هغه دله پوره کړو. نو هغه ورته زما اخرنی وصیت دا دی چې زما دا یوه جمله به والې یا بنتای لبید ان اباکما، بس دا یو جمله به زما کور ته خوا ته لاړ شئ، دا به زما لوڼو ته په تیزه باندې وروئ د دیوال نه بار دروازې سره یا کلي ته لاړ شئ نو دا جمله به یا بنتای لبید ان اباکما، بس هغې وایي چې ډېر هغه هم ډېر لوی ذهین خلک وو، خو په دې غرض او په دې مقصد باندې نه پرېږدله چې اوس په دې کې دننه نچوړ څه دی. هغې وایي بس ډېره ښه ده مونږ به ستا دا جمله چې کوم ورسو. لبید یې قتل کړ، لبید یې قتل کړ. هغه خلک چې نو هغه راغلل د لبید علاقې ته او د لبید کور سره ودرېدله او اواز وکړ یا بنتای لبید ان اباکما. د لبید لوڼه راووتلې
او چغې واله چې دا زما د پلار قاتلان دې راویلي سي هلکه ریان دریان شو دی مریان دریان شو چې دې کې څه دغه چې دا زما د پلار قاتلان دي او خلکو بس ورته تاسې رونیسئ او ایمان پې والئ پته ولګوئ چې دا زما پلار قاتلان ونه قتلو نو موږ مجرمان هغه چې تحقیقات وکړو روي نیولو ویې وهلو ویې ټکول نو هغې ویل چې او موږ لبید قتل کړی دی ولې م قتل کړی سبب یې ورته وښو لکه خلکو یقین راغی چې واقعي لبید دی قتل کو نو بیا د لبید د لونو نه چا تپوس وکړو چېره تاسو ته څنګه دا پته ولګېدله چېره لبید چې دی نو دی قتل کړی دا قاتل هم دا قاتلان دي دا څوک دي دا څنګه نو هغې ورته وویلو چې زمونږ پلار دې ته یو جمله ورکړ یا بنتای لبید ان اباکما نو دا د شعر نیمه جمله ده دا څنګه د پلار د شعر نیمه جمله ده اوس دې سره بله جمله که تاسو په ټوله دنیا کې وګرځئ بله جمله نشته دی جمله که دې سره جوړېږي نو دا ده فقط قتلا وقاتلان آتاکما هغو سره دا جوړېږي چې قتل شوي قاتلان تاسو ته راغلي دي دا نیمه بل وي تاسو وګورئ شاعران راجمع کې او د هغې نه معلومات وکړئ که چېرې پیدا شول نو بس ټیک ده نو هغه چې معلومات شول بله جمله به ورسره نه جوړېدله نو دونه د هغې ذهانت ګور په نیمه جمله کې خپل کور ته خپل خبر خپل قاتلان څه کړم راولېږله دا ذهین خلقو او دا ټول عربو لګیا شو انا اعطیناک الکوثر په مانو پسې ګرځي لا انا اعطیناک الکوثر په مقابلې پسې ګرځي کوم یو کس چې راځي واپس ځي ځکه دې کې یو چل دی که نه د شعر یو طریقه ده که تا سوچ کړي شاعر یو جمله ووایي نو د هغې مقصد په بله کې ښکاره کېږي په هغه چې کوم یې ویلي په هغې کې نه ښکاره کېږي مقصد یې په بله کې ښکاره کېږي یا بیتي څلور جملو والا شعري نو اولنو دوو کې نه ښکارېږي بلکې په نور دوو کې څه شي ښکاره شي انا اعطیناک الکوثر دا یو جمله د مقصد برابر دی شاعران لګیا دي سوچونه کوي چې موږ اوس څنګه شعر جوړ کړو چې جمله خو د یوه وي او مقصد یې برابر وي ځکه څنګه د شعر خو چې کوم دی مطلب دویمه جمله بیاني او دا خو چې کوم دی اولني جز چې کوم دی خپله معنی چې کوم دی پوره بیان کړې ده اوس دې سره موږ کم په مقابله کې جوړ کړو لګیا یو بیا راځي او بس تر دې پورې چې د لبید نه پس کوم لوی شاعر و په هغه زمانه کې او هغه راغی ویې کتلو نو وی ما هذا قول البشر زه صرف دا ویلی شم چې دا قول د انسان نه دی صرف دا ویلی شم چې دا قول د انسان نه دی که دا د انسان وي نو لوی لوی شاعرین په دنیا کې شته دي او دا خلاصه کې دومره لوی لوی ذهین خلق د خالد بن ولید رضی الله عنه نیکو مغیره د پلار نوم یې ولید و د نیکه نوم یې مغیره بن ولید دې دومره ذهین و دومره ذهین چې دې به د نبي علیه السلام مجلس راته قرآن بیا اورېده دا خبره ډېره مختصر د کوم خو پکې جملې راغلې دی څه تاسو چلو اوس بانګونه وایي څه کوي زمونږ نمبر پر خطا کړې ده لوی شاعران چې کوم دي راغلل ویې کتل چې نه ما هذا قول البشر مونږ چې کوم دي دا ویلی شو چې دا قول د انسان نه دی که دا د انسان ویل زمونږ نه لوی لوی شاعران نه ولید بن مغیره خبره مې کوله او خالد بن ولید عنه د نیکه خبره دی مسلمان شوی نو خو دی به د نبي علیه السلام مجلس ته راته قرآن به اورېده او قرآن پې ډېر لوی اثر کړو او دا په عمر کې هم ډېر زیات و په طاقت کې هم ډېر زیات و او دی د خلکو په نظر کې مشر و سردار و مشر سردار د ابوجهل وغیره د ټولو مشرانو سردارانو کې نو هغې وی چېرته دی د نبي علیه السلام مجلس ته دی مسلمان شو نو بیا زمونږ په سردارۍ څوک څوک کېږي او راته وایي چې هغه مسلمان شو د هغه نه پوهېږي خو که د هغه نه غټ سرداران یې که د هغه نه زیات مالداران یې که د هغه نه زیات اثر رسوخ والې نو زمونږ خو بیا سرداري صفر شوله نو ابوجهل یو چل جوړ کړ او راغی نو ولید بن مغیره ته وایي چې تره ته خبرې چې تا له قریش چې کوم نو چانده کوي وي ښه مال ولې چانده زه غریب یم زه محتاج یم څه چل دی ما نه زیات مالدار څوک دی ما نه غټ سردار څوک دی ما نه زیات مشر څوک دی چې ما له هغې چانده کوي یاره ستا قوم دا وایي چې زمونږ تره غریب شوی دی او دی د هغه جادوګر نعوذ بالله رسول علیه السلام ورته یادي د هغه مجلس ته ځي دی د هغه نه څه اخیستل غواړي
نو مونږ وایو چېرې لړ شو او دله مخکې نه چانده مانده وکړي چې هغه نه سوال ونه کړي چې په هغه ته سترګې ښکته نه شي. وایي ښه وایي زما قوم داسې چل کې ګمان په ما باندې کړی او ابو جهل ډېر لوی وزیر و او دی م ورته چاچا جان ستا قوم ستا نه چېرې نه رضا کېږي ستا خبره بیا نه مني تر کومې پورې تا د دغه جادوګر په باره کې خبرې نه کړې حالانکې مخکې یې څه وی د دې نه مخکې ورته دا ویلو چې ته دغه جادوګر مجلس ته ځې نو هغه ورته ووایي د الله په ذات مې قسم چې محمد علیه السلام داسې کلام وی داسې کلام چې نه شعر دی نه کهانت دی نه جادو دی او د هغه داسې کلام دی چې هغه لکه دا ټول دنیا د دنیا د کائنات مخې ته راشي نو د هغه دا کلام به هغه هر څه مات کړي عثمان ته به وخېږي خبره او ابوجهل یو هو دا خو دې نږدې شوي مسلمان دی بیا داسې چل کېږي وي که دې مسلمان شو خو بس بیا کار خراب دی نو بیا ورته وایي بس تا قوم څانه نه رضا کېږي تر کومې پورې تا د دې جادوګر په باره کې څه خبر نه کړې نو وایي ښه ما لس مهلت راکړه یو ډېر ته شو سوچ وکړو ځان نه خبرې جوړه کړې چې او دا جادوګر دی چې څنګه په جادوګر د ښځه د خاوند بېلګلو ته راځي د په اسلام د ښځه د خاوند څوک یو ښځه مسلمان شي خاوند نه بېلې شي خاوند مسلمان شي ښځه نه بېلې شي پلار مسلمان شي زوی نه بېل شي زوی مسلمان شي پلار نه بېل شي دا خو د په موږ کې دا تفریقې پیدا کړې واقعي دا جادو دی نو الله جل شانو دا اول ورته دا ویلو چې تا ته پته شته چې زه جناتو په ژبه هم پوهېږم او د جناتو ژبې شعرونه جوړولی شم دونه ماهر دونه ذهین او دونه د قرآن دا وکړو تعریف وکړو خو لیکن حب جاه دا مشري او دا سرداري او دا امیري دا چې مخې ته راشي که دا بیا دین نه پرېږدي نه ورته وي ښه وي بس مو منله چې دا جادوګر دی او د مونږ په جادو په وجه باندې په مونږ تفریقې پیدا کړلې نو الله جل شانه دا په باره کې قرآن آیاتونه را نازل کړل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا ودا د چې کوم څنګه سوچ کو څنګه فیصله وکړه چې د زمونږ په قرآن باندې چې کوم الزام ولګو چې دا چې کوم جادو دی او دا سحر دی او دله مونږ چې کوم دی یو وازم پیدا کړو دله بیا مونږ خپل زامن ورکړو دله مونږ خپل صحت ورکړو سرداري مول ورکړه او دله دا وی چې نور هم زیات شي نه کله چې چېرې به زیات نشي انه لآیاتنا عنید زموږ قرآن سره عناد ساتي او دا به زیات شي قتله دې د قتل شي کیف قدره دا د څنګه سوچ او څنګه فیصله وکړه ثم قتل کیف قدره او بیا دې کله هلاک شو تباه دي شي دا د څنګه فیصله وکړه نو خبر ختم که د قرآن په باره کې ښې خبرې خو سوچونه خو فکرونه کو الله به سرپراز کړي او که غلطې خبرې کو نو تاسو به وځلېږي چې الله ورته خیرې وکړي وایي چې الله خیر وکړي به کوم ځای ته ځي او د جهنم په یو لوی میدان کې چې نه به داخل شي په دې وجه زه بس خبره ختمم دې ماشومانو ته چې کوم ختمونه کوي ناظره باندې حفظ باندې دې ټولو ته مبارکي ورکوم او د دې والدینو ته د دې استادانو ته ټولو ته مبارکي ورکوم الله په دې ډېر خوشحاله کړي او الله تعالی دې له قرآن د تلاوت او په قرآن باندې عمل او قرآن ته د نور ښودلو بهترین توفیق ورکړي او د دې د استادانو په عمر کې په علم کې الله تعالی نور برکت واچي او الله تعالی ته نور علوم په دنیا کې خواره کړي او الله د دې ټول وړو د دې استادانو د مور پلار په مالونو کې په کورونو کې په کاروبار کې الله تعالی ډېر برکت واچي چې دې باندې خرچیم کوي او دې فارغ کړم دي او سختۍ ته ټینګ کړ دي او قرآنونه یادوي او الله تعالی ټول مسلمانانو له داسې توفیق ورکړي